د خبرونو سرټکي مو کابل کې د تاجکستان د پلاوي پټي سلا مشورې 4 ورځې کېږي چې د تاجکستان پلاوي له طالبانو سره خبرې اترې کوي خو د دې لیدونو جزیات تر اوسه نه دي خپاره شوي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کنټرول لپاره د سیمهییزو هیوادونو هڅې راتلونکې میاشته به د ایران په کوربهتوب د کړکېچونو د بیاکتنې او حل په موخه یو سیمهییزه ناسته جوړه شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ له درېدو سره هممهاله د بیې لوړېدل د لارو دوامداره تړلو کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي او د غزې د اوربند په لارې کې نوې ننګونه حماس د ملګرو ملتونو ملاتړ شوې طرحه رد کړې او هغه یې تحمیلي وبلل سلامونه وخت مو پخیر د 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست نن سه شنبه 28 د لړم چې برابرېږي 13 د نومبر وسم بشپړه خبرونه زه سادیه طاهري د تاجکستان پلاوي په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د استخباراتو له رئیس سره خبرې اترې وکړې سرچینې امو ته وایي چې نن څلورمه ورځ ده چې دغه پلاوي په کابل کې دی خو طالبانو تر اوسه پورې د دوی له رئیس الوزرا او د استخباراتو له رئیس سره دغه پلاوي د خبرو اترو جزیات نه دي خپاره کړي د طالبانو د بهرنیو چارو او سرحدي چارو وزارتونو ویلي دي چې له دې پلاو سره خبرې اترې د امنیت د 2 اړخیزو اړیکو پراختیا سرحدي ننګونو د نشهیي توکو قاچاق او د افغانستان تاجکستان د پولو پر ثبات متمرکز وي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لومړی ځل دی چې د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی دی. سرچینې امو ته وایي نن څلورمه ورځ ده چې دغه پلاوی لا هم په کابل کې دی او له رئیس الوزرا او د طالبانو د استخباراتو له رئیس سره یې لیدلي او خبرې کړې دي. طالبانو د دې خبرو اترو جزئیات نه دي افشا کړي. خو یاد پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په مرکزی دفتر کې د بهرنیو چارو وزیر او د سرحدونو له وزیر سره په جلا توګه لیدلي دي. د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت ویلي چې له دې پلاوي سره خبرې اترې په امنیت د 2 اړخیزو اړیکو پراختیا سرحدي ننګونو د نشهیي توکو قاچاق او د ګډې پولې پر ثبات متمرکزوي. طالبانو د امنیتي مسلو او سرحدي ننګونو په اړه د خبرو اترو جزئیات نه دي خپاره کړي خو تر اوسه پورې دوشنبه د افغانستان له لوري د پولې هاخوا ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان ګواښ په اړه اندېښنه لري. له همدې امله د ډلهییز امنیت تړون سازمان غړو هیوادونو چې روسیه او تاجکستان هم پکې شامل دي یوه طرحه منظوره کړې ده چې موخه یې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولو د امنیتي تدابیر لا پیاوړي کول دي. په دې طرحه کې د سرحدي نظامي تاسیساتو او د ځواکونو زیاتول شامل دي څو د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې ویل کېږي د طالبانو تر ولکې لاندې له افغانستانه راپورته کېږي. د نشهیي توکو قاچاق د 4 کلونو څخه ډیر وخت راهیسې د دوشنبې لپاره یوه بله اندېښنه وه چې په ځلونو یې یاده کړې ده. تعهدات ناشی از افغانستان خصوصا تعهدات تروریستی، تعهدات قاچاق مواد مخدر و حتی تعهدات قاچاق سلاح به خاک تاجیکستان باعث شده که دولت تاجیکستان نگرانی عمیق از وضعیت کنونی در افغانستان داشته باشد. اگرچند این سفر رسانه‌ای شده و قبلا هم مقامات تاجیکستان به کابل سفر داشته که خصوصا مقامات امنیتیش بیشترین موضوعی که بحث شده آن چیزی که اطلاعات موجود است موضوع نگرانی های امنیتی است. په کابل کې د تاجکستان په 14 کسیز پلاوي کې د دې هیواد د ځانګړي استازي په ګډون د امنیتي استخباراتو او بهرنیو چارو وزارت چارواکي شامل دي. له دې سره ځینې کارپوهان په دې باور دي چې له 4 کلونو وروسته د تاجکستان اړیکې او له طالبانو سره خبرې اترې له طالبانو سره د دې هیواد د اړیکو په ټینګولو کې د پرمختګ نښه ښیي. د منځنۍ اسیا هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري پرته له تاجکستانه چې د افغانستان سفارت یې د تیر حکومت د ډیپلوماتانو په واک کې ورکړی. په دوامداره توګه یې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کړې او د احمد مسعود په مشرۍ
د ملي مقاومت جبهې د دفتر کوربه ګڼل کیږي. د روسیې په وینا تاجکستان همداراز په تیرو 4 کلونو کې د شانګهای همکارۍ سازمان کې چې تر ټولو لوی سیمه‌ییز سیاسي، امنیتي او اقتصادي سازمان دی، د طالبانو د ګډون مخه هم نیولې ده. ایران وايي راتلونکې میاشت به پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو کړکېچونو په اړه د بحث او حل لپاره د یو سیمه‌ییزې ناستې کوربه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي دي د روسیې او چین په ګډون به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې ناسته کې ګډون وکړي. له دې سره هممهاله د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د کړکېچونو کمول او د سیمه‌ییزو خبرو اترو د پروسې د پیاوړتیا او پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ناکامو خبرو اترو او زیاتېدونکو کړکېچونو وروسته ایران اوس اعلان کړی چې راتلونکې میاشت به د چین او روسیې په ګډون د یوې سیمه‌ییزې ناستې کوربهتوب وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په وینا د دې ناستې هدف د سیمه‌ییزې همغږۍ رامنځته کول او د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو کړکېچونو په حل کې مرستې بلل شوې دی. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچونو د حل لپاره د ډیپلوماټیکو لارو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. له دې سره هم مهاله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان سره د کړکېچونو د حل او د خبرو اترو د پروسې د پیاوړتیا په اړه د عباس عراقچي او امیر خان متقي ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو خبر هم ورکړی دی. وزیر امور خارجه کشور ضمن تاکید بر موقف امارت اسلامی افغانستان در خصوص همکاری‌ها و چگونگی تدویر نشست‌های منطقه‌ای اظهار داشتند که حفظ ثبات و تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای یک اولویت مهم برای جانب افغانستان است. په همدې کې سیاسي کارپوهان د طالبانو او پاکستان ترمنځ دوامداره خبرداریو او کړکېچونو فضا ته په اشارې سره د دې کړکېچونو د حل په اړه داسې وایي. در حقیقت کدام مطالبات است که طرفین نمیگذاره و این موقع نمیده که به یک توافق برسن. بر ترتیب فعلا دیده میشه که موقف جانبین به شدت در تضاد واقع است. په اسلام آباد او واڼه کې وروستیو بریدونو د طالبانو په وړاندې د پاکستاني چارواکو لخوا د خبرګونونو او خبرداریو څپه راپارولې ده. پاکستاني چارواکي د دې بریدونو ریښې په افغانستان کې بولي او د پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو سوداګریزو لارو له تړلو له یوې میاشتې زیات وخت کېږي، خو لا هم دغه لارې نه دي پرانیستل شوي. په ورته مهال د دواړو هیوادونو سوداګري ګډې خونې د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې د اقتصادي بحران د ستونزو د حل لپاره سمدلاسه لاسوهنه وکړي، خو د هیواد اوسیدونکي وایي د لومړنیو توکو بیه دومره لوړې شوي چې ډېر یې حتی د وړو اخیستلو توان هم له لاسه ورکړی دی. له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې تړل شوي دي. له دې امله د هیواد بازارونه د لومړنیو توکو له کمښت او لوړو بیو سره مخ دی. دلته په کابل کې د اوړو د یوې بورې په بیه کې شاوخوا 100 افغانۍ، د وریجو د یوې بورې په بیه کې له 2500 تر 300 افغانۍ او د 14 لیټرو تیلو په بیه کې شاوخوا 250 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او وایي اقتصادي فشار د دوی ژوند فلج کړی دی. په ځانګړې توګه د هغو کورنیو لپاره چې لا د مخه د محدود عاید سره لاس او ګریوان وو. دوه روپۍ جګه شوي دي چې په یوه روپۍ به مو خوښه په 3 شوې چې په 15 به مو خوښه په 2.5 روپۍ شوه. نرخونه ډېر جګ شوي دي. موږ اقتصاد ډېر کمزوره ده. بیکري کور کې پروته یو. خپله زه د لوز ګاډي چلوم. دومره غل نه لرو چې موږ هر شي د پوره کړو. موږ خپله وړو آسه ولاکه لرو، هېڅ یو آسه ولاکه لرو. له دې سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې په یو رسمي لیک کې خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلني ترانزیټي سوداګرۍ ظرفیت له 5 میلیارډ ډالرو څخه ډیر دی، خو د لارو د دوامداره تړلو سره دا شمیره له 1 میلیارډ ډالره ښکته شوې ده.
د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچونو له دوام سره هممهاله د افغان کډوالو نیول او ایستل هم زیات شوي دي. ډېر شمېر کډوال د ویزې د نوي کولو د بهیر له بندېدو د کورنیو د کرایې له بندیز او دریمو هیوادونو ته د سفر لپاره له خپلو دوسیې له ناڅرګنده برخلیک شکایت لري او وایي دې شرایط یې ژوند ستونزمن کړي دي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وایي ځینې هیوادونه د سیاسي دلایلو له مخې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او په سړه هوا کې له خپلو کورونو ایستلو ته اړ باسي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ترنګلتیاو له زیاتېدو سره هممهاله په دې هیواد کې د کډوالو نیول او ایستل هم زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 میاشتې کېږي چې په پاکستان کې د افغان وګړو لپاره د ویزې د نوي کولو پروسه ځنډول شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر کډوال وایي له دې ترنګلتیاو وروسته اوس دوی ته نه کورونه په کرایه ورکول کېږي، نه یې ویزې غځول کېږي او نه یې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنو د دوسیو برخلیک روښانه دی. وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان به گونه‌ای پیش می رود که زندگی روزمره برای همه افغان‌ها دشوار شده است. فشارها نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است. دولت پاکستان از یک سو ویزا را تمدید نمی‌کند و از سوی دیگر تلاشی خانه به خانه را هر روز تشدید داده است. و همین باعث شده است مردم در اضطراب روانی منطقه و شهر خود را ترک کنند، اما مشکل در آنجا هم ختم نمی شود. صاحبان خانه هم تحت فشار قرار گرفتند تا به افغان‌های فاقد ویزا خانه ندهند. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو سره د وزارتونو د همغږۍ په 5مه ناسته کې کوم هیواد ته له اشارې پرته د کډوالو د ایستلو پروسه وغندله. بل مثال افغان مهاجرینو سره د سیاسي ملحوظاتو له امله د ځینو هیوادونو غیر انساني رویه ده. د ژمي په دې یخ موسم کې له یوې خوا کورو پرېښودلو ته په زور سره اړ کېږي او له بلې خوا بیا ورته په کرښه دروازه بندوي او د تګ اجازه نه ورکوي. آیا دا د کډوالو د نړیوالو اصولو نه په زغرده سرغړونه نه ده؟ آیا دا د ښځو، ماشومانو او سپین ږیرو په حق کې غټه بې انصافي نه ده؟ د 2025 کال له پیل راهیسې د پاکستان حکومت څو مهمې لارښوونې خپرې کړي چې د افغان کډوالو ژوند یې سخت اغیزمن کړی دی. له دې سره په اسلام آباد او واڼه کې له ځانمرګو بریدونو وروسته د پاکستان حکومت د کډوالو د نیولو او ایستلو پروسه ګړندۍ کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا وکړه چې دواړه بریدونه د افغان وګړو لخوا ترسره شوي دي. واجهه خیلی انسانی خیلی سخت و مشکلی است برای کل مردم مهاجری که در این کشور مهاجر هستند و بازگشتشان به کشور خودشان اصلا امکان نداره و از سوی دیگر سازمان یونیسیار هیچ پشتیبانی از این مهاجرین نمیکنه، چرا که تنها امید این مهاجرین تنها سازمان یونیسیار هستش و هیچ گونه پیشرفتی در کیس‌های از اینا وجود نداره. د کډوالۍ نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2023 کال د سپټمبر له 15مې د 2025 کال د نومبر تر 8مې پورې له 1,923,000 ډیر خلک له پاکستانه افغانستان ته راستانه شوي او له پاکستانه د کډوالو د جبري راستنېدو او ایستلو شمیر د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د شاکور کلي ځینې اوسیدونکي د دې کلي د اصلي سړک د بیا رغونې لپاره کار پیل کړی دی. دوی وایي د دې کلي اصلي سړک د بیا رغونې لپاره د دوی غږ هیڅکله مرکزي حکومتونه نه دی اورېدلی. دوی زیاتوي چې دا سړک له کلونو راهیسې نه دی رغول شوی او د خلکو لپاره تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دایکنډي ولایت د شهرستان ولسوالۍ په شاکور کلي کې ځینې اوسیدونکي په سیمه کې د اصلي سړک له خرابوالي شکایت لري. دوی وایي دا سړک چې د سلګونو کورنیو لاره ده له کلونو راهیسې نه دی رغول شوی او د دې له امله چې هیڅ پاملرنه نه دی ورته شوې د خلکو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ځایي اوسیدونکي ټینګار کوي چې د اسانتیاو او ملاتړ له نشتوالي سره سره دوی د ښځو په ګډون په خپله د دې سړک د یوې برخې د بیا رغولو لپاره کار پیل کړی دی. سړک بسیار کار شاخه، سړک جوړ شوه
این مردم اقتصاد نداره، مردم هم کارش رو میکنه و بسیار وقتی کارش هم کلونه، مردم هم کارا خونه پرتو قدم ده اینجا کار سرک میکنه. اوسیدونکي ټینګار کوي چې دوی په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې دا سړک په بنسټیز ډول بیا جوړ کړي، خو تر اوسه پورې هیڅ عملی اقدام نه دی شوی. برای خیرین دوستان ما چه عرض میشه که برادر برای از ما کمک و یک امداد کنه که ما مسترخونه بتونید مسترک مشرع کنی. د دایکندي ولسوالۍ په شاکور کلي کې د دې سړک خرابوالي نه یوازې تګ راتګ ستونزمن کړی بلکې په اقتصادي ژوند او د خوراکي توکو په لیږد کې هم منفي اغیزه کړې ده. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې په پروان کې سیمهیزه سرچینې اموته وایي چې د طالبانو په دې ولایت کې جایزه لرونکي پاپړو تولید او پلور منع کړی دی او ویلي دي چې دا د شرایط خلاف کار دی. خو د دې شرکتونو ځینې محصلین ټینګار کوي چې په هر تولید شرکت کې له 500 تر 100 پورې کسان په کار بوخت دي. اوس چې طالبانو د دوی پر فعالیت بندیز لګولی نو دا شمېر کسان به څه کوي؟ ظاهراً د طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې لا پسې زیاتیږي او په ځینو برخو کې حتی د خلکو ورځني کاروبارونه په نښه کوي. تازه په پروان کې سیمهیزو سرچینو عامو ته خبر ورکړی چې طالبانو د جایزې لرونکي پاپړو تولید او پلور منع کړی دی. د دې شرکتونو ځینې مسؤلین وایي په دې شرکتونو کې له 500 تر 100 پورې کسان په کار بوخت دي. دوی خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د بیکارۍ لوړې کچې او د بندیز ته په پام سره دا شمېر کسان اوس نه پوهیږي چې څه کار وکړي. هر شرکت 50 کارمند 100 کارمند داره که در کار میکنه. خیلی کار نکنین در افغانستان خیلی ما چی کار کنه؟ ځایي سرچینې ټینګار کوي چې طالبانو ادعا کړې چې د جایزې لرونکي پاپړو کاروبار د دوی په آن د شریعت خلاف عمل دی. د سیمهیزو سرچینو په خبره د دې پاپړو اخیستل د خلکو لپاره یوه تفریح وه او په بدل کې خلک د بایسکلونو په څیر جایزې ترلاسه کوي. 1 ساعت 1 بایسکل جایزهش برآمده. دیگه یک سرگرمی با طفلام است و یک سرمایه گذاری بسیار خوب است در این باره. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي او نوی غبرګون نه دی ښودلی. په تیرو 4 کلونو کې واک ته له رسېدو راهیسې طالبانو د خلکو په ورځني ژوند سخت بندیزونه لګولي. هغه بندیزونه چې د بشري حقونو فعالان یې د خلکو په ژوند کې ښکاره لاسوهنه ګڼي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر شپږ.1 افغاني، یو یورو 15.2 افغاني، زر ایراني ریال 1.4 افغاني، زر هندي روپۍ 280 افغاني، یو د اماراتو درهم 12.9 افغاني، زر پاکستاني روپۍ 240 افغاني. بهرني خبرونه په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو شورا په غزه کې د اوربان د پلان د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړی، حماس ډلې دا پریکړه لیک رد کړی او دا یې ناکافي او تحمیلي بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې بشري وضعیت لا هم بحراني دی او داسې اندېښنې شته چې د اوربان سربیره کړکېچ نور هم زیات شي. د اوربند سره سره د سې شنبې په سهار د خان یونس په ختیځ او د غزې ښار شاوخوا د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. د اسرائیلو پوځ له زیړې کرښې هاخوا سیمې چې د اسرائیلو د پوځي کنټرول پوله په نښه کوي په هوایي بریدونو او تخریبي عملیاتو سره په نښه کړي دي. الجزیرې راپور ورکړی چې اسرائیلي ټانکونه او بلډوزرونه استوګنیزو سیمو ته ننوتلي او ډیری کورونه یې ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړی چې په غزه کې د نړیوال ثبات ځواک د جوړولو لپاره د متحده ایالاتو د پلان پلي کولو غوښتنه کوي. حماس ډلې دا پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې دا پلان پر غزې د نورو هیوادونو لخوا یو زبردستي لاسوهنه ده چې د فلسطینیانو هیڅ سیاسي او انساني غوښتنه نه پوره کوي.
په غبرګون کې فلسطین اعلان کړی چې د دې پلان د پلي کولو لپاره به د امریکا له حکومت سره همکاري وکړي. په غزه کې دننه غبرګونونه تر ډیره حده منفي وو. خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به د روان وضعیت د ثبات لامل شي او د بې ځایه شویو د راستنېدو حق به زیانمن کړي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ژمي په رارسېدو سره د بې ځایه شویو د ځای پر ځای کولو لپاره نږدې 300,000 بیړنیو خیمو ته اړتیا ده. د 2023 کال په اکتوبر کې د جګړې له پیل راهیسې څه کم 9,000 کسان وژل شوي او له 120,000 ډېر ټپیان شوي دي. د لوبو نړۍ. په بلخ کې د سلو غېږنونکو ترمنځ د کورټ سیمه ییزه سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالیو په پای کې 40 غېږنونکي وتوانېدل چې خپلو سیالانو ته په ماته ورکولو سره بریا خپله کړي. د دې سیالیو موخه ورزش ته د دې ولایت ځوانانو هڅول او له نشې توکو لرې پاتې کېدل بلل شوې ده. په کندوز کې د والیبال شپنۍ سیالۍ ترسره شوې او د خان ضیاخیل لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. په وروستۍ لوبه کې د خان ضیاخیل لوبډله وکول شوه چې د قلعه زال منتخبې لوبډلې ته د 13-23 په توپیر سره ماته ورکړي او د دې سیالیو اتلولي وګټي. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکوو تر څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله په امان.